بسم الله الرحمن الرحیم. د له بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې د روغ او جوړ اوسئ او تیر شوی درس مو په تاریخ کې چې د باګرام د مرکز په اړه مو موږ معلومات ترلاسه کوم. ویلي چې د کوشانیانو له مهمو مرکزونو له جملې څخه باګرام، اده او بامیان ول چې د هغه د دغه درې ځایو له جملو څخه موږ په تیر درس کې باګرام ولوسته چې باګرام د کوشانیانو مرکز و، یعنې همالته د دوی مرکز و چې تاسو دغه په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه. هیله-مند یم چې تاسو د هغه کورنۍ دندې هم په منظمه شکل سرته رسولی سئ. نو راځئ چې نن موږ خپل نوی درس چې موږ 15 لوست ده او د درس عنوان مو ده هډه د کوشاني امپراتوري فرهنګي مرکز. یعنې ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي چې د کوشانیانو په وخت کې درې مهمه فرهنګي ځایونه ول چې د دې ترڅنګ چې دا د کوشانیانو په وخت کې ډېر مهمه او فرهنګي ځایونه ول. د افغانستان له مهمو او فرهنګي ځایونو له جملې څخه هم دا درې ځایونه دي چې هغه کوم ول: باګرام، هډه او بامیان ول. چې دا درې ځایونه ول چې نن به موږ د هډې په هکله وایو چې هډه په کوم ځای کې ده، صرفا له کومو فرهنګي ځایونو له جملې څخه ده او چا د دغه ځایونه لیدنه کړې. چې تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسو د دغه هډې په اړه په بشپړ ډول خپل معلومات ترلاسه کړئ. او که چیرې د کوم ځای کې د هډې د ځای د فرهنګي ځای پوښتنه له تاسو نه کېږي، تاسو په پوره ډول ورته معلومات ولرئ، اوس یې کولی د هغې پوښتنو ته جواب ورکړئ. نو لاړ به سو د خپل د درس لور ته. موږ وویلې چې هډه، اول وایو چې هډه کوم ځای کې موقعیت لري، د افغانستان په کوم ولایت کې ده. نو وایو چې په کوم ولایت کې ده. هډه د تاریخي هډه د جلال آباد د ښار په سویل لویدیځه برخه کې د کابو په 100 کیلومترۍ په 10 کیلومترۍ کې په 10 کیلومترۍ په واټن کې پرته ده. یعنې هډه په کوم ولایت کې ده؟ که چیرې تاسو نه پوښتنه کېږي چې هډه د افغانستان په کوم ولایت کې ده، تاسو باید جواب ورکړئ په کوم ولایت کې؟ په جلال آباد ښار کې ده. خو په کوم قسمت کې؟ په سویل لویدیځه برخه کې د کابو په 10 کیلومترۍ په واټن کې څه ده؟ پرته ده. د دې ترڅنګ دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو او فرهنګي ځایونو له جملې څخه ځي چې ډېر ارزښتناک رول لري. او د دې ترڅنګ دغه پخوانۍ سیمې چې وي، دا پخوانۍ چې مثلا د دغه له پخوانیو سیمو له جملو څخه یو هم هډه ده. دغه پخوانۍ سیمې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې په وار سره یاده شوې ده. یعنې دغه کوم سیلانیان چې راتلل دلته د دغه ځایونو لیدنه کوله، کوم زیارت کوونکي چې راتلل، ځکه چې پخوا دغه هډه، بامیان یا هم باګرام چې د کوشانیانو وخت کې او پخوا د افغانستان لرغونې دوره کې ډېر زیات معبدونه ول چې دوی به تلل هلته به عبادت کوه. یعنې دا زیارت کوونکي په څو وار د خپل په تاریخي متنونو کې د دغه ځای چې هډه ده د ده یادونه یې کړې ده. او د دې ترڅنګ چې نور خارجي تاریخ پوهان هم د دې ځایونه څه شی کړې ده، یادونه کړې او خپل په تاریخي متنونو کې د دغه ځایو نومونه راوړي دي او د دې په اړه یې موږ ته معلومات راکړي. لکه مثلا د مثال په توګه چیني زیارت کوونکی فاهیان، چې په نوم ګرانو زده کوونکو دغه چیني زیارت کوونکی د فاهیان په نامه و چې د همغه وخت کې چې د هډې نه یې څه شی وکړه، لیدنه وکړه، هډه د څه په نوم یاده کړه، د هیلو په نامه یې یاده کړې ده. یعنې د دې ترڅنګ چې خپله همدا کوشانیانو ته دا یو فرهنګي مرکزونو له جملې څخه، یا هم په افغانستان کې د فرهنګي ځایونو له جملې څخه او خارجیان هم دلته راغلي او د دې ځایونو یادونه کړې ده. چې لکه چیني زیارت کوونکی چې فاهیانو هډه د څه په نامه یاده کړې، آفرین، د هیلو په نامه یاده کړې ده. د دې ترڅنګ یو بل تاریخ پوه هم چې خارجي تاریخ پوه، هغه نوم څه شی و، هیوسینګ، هم له هډې د یو فرهنګي او مهمو ځایونو له جملې څخه څه کړې بوللې ده. د دې ترڅنګ د کېږدیو په لړ کې، یعنې دا د تحقیقونو په لړ کې چې هډه کې شوي دي، د دې په لړ کې داسې اثار لاسته راوړل شوي دي چې ټول څه شی کې د خپل مهال د حکومتونو او حالتونو استازیتوب کوي او د اغیزې د هغه او دغه اغیزې د هغه مهال په هنر، مذهب او په څه شي باندې په هغوی مذهبي ودانیګانو باندې څرګندې شوي دي چې د دغه مهال د خلکو د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنې له دغه ثابته شوي دي هغه شیان، هغه اثار چې له هډې نه ترلاسه شوي دي، دا موږ ته ثابته کړي. اول خو د همغه د وخت د خلکو استازیتوب کوي، د حالتونو استازیتوب کوي. د دې ترڅنګ دا هم پکې موندل شوي دي چې د هډې نه د ډېرو خلکو څه کوله، د دغه ځای نه ګټه اخیستلې ده. او د دې ترڅنګ
خپل عاده چې ده په لرغوني وختونو کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی و، یعنې همیشه پکې نوښتونه کېدل. داسې ځای و چې همیشه پکې نوي نوي شیان څه کېدل، رامنځته کېدل یا جوړېدل یا خلکو به جوړول. نو همدغه لپاره په همغه لرغوني وخت کې اډه د څه شي د نوښتونو نامتو ټاټوبی و. او د دې ترڅنګ د اډې د خلکو په څه شي کې په ملاتړ د بودایي مذهب نوې طریقه د هینیا په نامه چې د لوی ارادې معنی لري دود وموند. یعنې کله چې اډه یعنې جوړه سوه د ده ځای یعنې خلک راغل، کوشانیان راغل، دلته یې خپل امپراتوري جوړه کړه. د دې ترڅنګ چې اډه د خپل په لرغونو وختونو کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی و. د دې ترڅنګ څه شی وسو پکې د بودایي مذهب نوې طریقه هم پکې څه شی سوه دود وموند. یعنې بودایي مذهب پکې ډېر زیات دود څه شی که پیدا کړه. او د دې ترڅنګ بیا د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابره شوه. یعنې په لومړي ځل باندې په اډه کې څه شی سوی بودایي، اول موږ وویلې چې دا بودایي مذهب څه شی سو دود وموندل په اډه کې. کله چې دا بودایي مذهب په اډه کې دود وموندل، د دې ترڅنګ څه شی سو نورې همدغه بودایي مجسمې جوړې سوې، ځکه چې د بودایي مذهب ګرانو زده کوونکو داسې یو مذهب ده چې زیاتره مجسمې ته څه شی کوي، عبادتونه کوي خپل، او ډېرې مجسمې پکې شتون لري. د همدغه لپاره کله چې دا بودایي مذهب دود پیدا کړ، نو ورپسې څه شی سو د لومړي ځل لپاره په اډه کې بودایي مجسمې موقع څه شی سوه برابره سوه. او د دې ترڅنګ د انګلیسي لرغونپوه د څه شي په نوم ګرانو زده کوونکو، یعنې انګلیسي تحقیق کوونکی د سر جان مارشال په باور په اډه کې د جوړو شوو مجسمو څېرې او بدنې د جوړښتونه آریایي یعنې کوشاني ول. یعنې دا مطلب موږ ته رسوي چې په اډه کې چې یعنې کله چې دغه د مجسمو د بودایي مجسمو موقع برابره شوه، نو د دې ترڅنګ کله چې دا مجسمې جوړې سوې، په همدغه وخت کې یو انګلیسي لرغونپوه چې د څه شي په نوم و، د سر جان مارشال په نامه و، هغه داسې ویلې چې دغه جوړ شوی مجسمې چې دي یا دغه مجسمې چې ټولې جوړې سوي دي، د دې څېرې او بدنې جوړښتونه د چا ته ورته دي؟ آریایانو ته او کوشانیانو. او د کوشانیانو ترڅنګ ګرانو زده کوونکو تاسو دلته په کتاب کتلی سئ اسکاکي خلک، یعنې دې ته ورته دي. یعنې لکه څرنګه چې د آریایانو په وخت کې کومې مجسمې وې، په اډه کې هم دغه مجسمې چې جوړ سوي څېرې او بدنې چا ته ورته دي؟ د آریایانو امپراتوري ته او د کوشانیانو امپراتوري ته څه وي؟ ورته وي. چې دا تحقیق د چا او دا څېړنه د چا لخوا شوې وه؟ د انګلیسي لرغونپوه لخوا چې د سر جان مارشال په نامه و. یعنې ګرانو زده کوونکو موږ وایو چې دغه ډول فعالیتونه په اډه کې د افغانستان په لرغوني تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کوي. یعنې دغه چې خپله اډه د کوشانیانو په وخت کې د مهمو فرهنګي مرکزونو جملو څخه، او بیا دا چې بودایي مذهب پکې دود وموندل، او د دې ترڅنګ بودایي مجسمې پکې څه شی سوې جوړې سوې، او بیا چیني زیارت کوونکي راغل او دلته یې څه شی کړه، خپلې څېړنې وکړې، بیا یې اډه د هیلو په نامه یاده کړه. دغه ټول فعالیتونه څه شی سول؟ دا ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې همدا اډه د یو فرهنګي ځایونو له جملې څخه څه شی کړه؟ معرفي کړه. او د دې ترڅنګ اډه کې د ګندهارا په نوم ښوونځی هم مهم هنري مرکزونه ول چې د ګندهارا هنري سبک کې د منځنۍ اسیا او د لرغوني هند په ټولو سیمو کې شهرت درلود. یعنې په همدغه هغه کې داسې ښوونځی اوسېده چې هنر او سبک خلکو ته زده کوه. د دې ترڅنګ په اډه کې د هنرو ودانیو بېلابېل ډولونه ترلاسه شوي چې ځانګړی ارزښت هم لري. د اډې په سیمه کې له ګچو، یعنې د اډې دا سیمه چې دا ټوله شاوخوا سیمه یې له ګچو څخه جوړه شوې ده. څېره د هند په حوزو کې د جوړ شوو هیکلونو سره ښکاره توپیر لري. یعنې ګرانو زده کوونکو د اډې شاوخوا سیمې له څه شي؟ له ګچ څخه جوړ شوي دي. تاسو ولیده دا د نن ورځې درس مو تاسو وکته چې اډه هم د افغانستان د فرهنګي او مهمو ځایونو جملې څخه ده. د دې ترڅنګ چې د افغانستان د فرهنګي او مهمو ځایونو له جملې څخه ده، د کوشانیانو د فرهنګو او د مرکزونو له جملې څخه هم یوه اډه وه، او یو بلې هم موږ په تېر درس کې وویلې بګرام و چې د هغه په هکله موږ بشپړ معلومات ترلاسه کوو. د اډې په اړه مو موږ بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو دا د نن ورځې درس چې باید تاسې زده کړی اوسېږي. لاړ باسو د کورنۍ دنده په لور. تاسو کورنۍ دنده 3 پوښتنې دي، تاسو کولی شئ د پوښتنو ته په ډېره اسانۍ سره جواب ورکړئ، بېرته یې ماته په کومنټ کې راولیږئ. او د دې ترڅنګ
خپل نوي درس ته چې موږ د بامیان د بودایي عقیدې مرکز چې بامیان هم د دغه درې ځایو فرهنګي او مهمو ځایونو له جملې څخه ده چې په راتلونکي درس کې به یې موږ وایو. مخکې له دې نه چې زه راسم تاسو ته دا درس تشریح کړم، نو تاسې باید د درس متن د مخې نه تر اخره یو ځل ولولئ تر څو زه راځم تاسو ته درس تشریح کوم، تاسې هم په سمه توګه مفهوم او مطلب باندې پوه شئ. د دې تر څنګ خپل کورنۍ دندې په منظمه شکل سرته ورسوئ، بیرته یې ماته په کمنټ کې راولیږئ او که غواړئ زموږ له درسي ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ، د مونږ ویډیوګانو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. ته بیا چې زه تاسو ته حاضرېږم او تاسو ګرانو زده کوونکو ته نوی درس د تاریخ نوی درس وړاندې کوم، تاسو په لوی الله پاک سپارم. الله پامان.